سلامونه په خیرونه خلکانو. زه یم مینا او د ما سره ناسته ده سلما ګله. تاسو ته ښه راغلاست وایو د منګه پادکاسټ ته. څوک دی؟ ماما دی. سلام لاندې پرې نه خولم او او ته چې خبرې غلې کوم ناسته یې کما مې ولا شنیدم نه یې چې اچوې. هغه یو ویډیو کې دم سلام نه و اچولی مې ولا دې کې هم نه اچوې. ښه تا ته اوس څه وایم د بس منګه قسمت نن خاص قسمت دی. ځکه خاص قسمت دی چې منګه دواړه یو بل سره اوس لګیا یو په ویډیویي لاره باندې یو بل سره دا قسمت ثبتو. ځکه دا سلما ګله اوس مې ورته غلط اوس نوم ماله اخیستلو. اوس ماله کنځله مې لیونۍ کو شي کنځله مې ورسره کوله. دا دلته نه ده، دا په امریکا کې ده او زه خپل ځای کې مې یمه او او منګه ما خپل میکروفون مې کورد کې ویره شوی دی ځکه کیدای شي د ما اواز د کیس کې نه د قسمت کې لکه خرابه کوالټي به وي او دې لپاره مونږ لږه فیصله وکړله چې دا پکې دونه ډېرې دا خبرې بل ونه ډیره کړته وکړي کې ډیره خوشاله ده ها چې دا به ځکه دغه موږ میکروفونونه چې دي کنه چې یو رقم میکروفون نه आवाज دغه کوو به ډېر ښه راځي. سلما تا نه پوښتنه کوم، ته خو ډېر زیات سفرونه کوې کنه؟ کله هو. میکسیکو ته خو لاړه وې. زه اوس درنه ویلو پوښتنه کوم چې کله لاړه وې او هلته دې څنګه شو؟ خوښ دې شو که نه؟ ډیر مې خوښ شو ښایسته ځای دی زه درته اوس وایم چې بله پېره میکسیکو ته تللی ځان باندې دې ډېر زیات پام وکړه او خاص طور هغه تیخوانا ته هېڅ مه ځه. ځکه ما لږ مخکې ولوستل د تیخوانا تر ټولو ډېر ترینه قتلونه په تیخوانا کې کېږي. لکه میکسیکو اولین دغه دی په قتلونو کې، جرمونو دغه کې. او ګولې بیبي ګولې دې باندې زه پیدلم زه افغانه یم زه خو نه ډارېږم ورته زه هم همداسې مملکت نه راځمه. و کنه هغه به ما نه ډارېږي ښه او د دغه وینیزویلا ته خو تر اوسه پورې نه یې لاړه که نه؟ نه. د هغې کاراکاس دویم ښار ده چې هغې کې د دنیا ډېر ترینه قتلونه او جرمونه کېږي او بیا ورپسې اکاپولکو د میکسیکو ښار دی. سن پیدرو د هندوراس ښار دی، سن پیدرو سولا او کیپ ټاون جنوبي افریقا. دا مې تایي خوښې ښار دی خو خیر. اوس به د خپل مینوالو نه پوښتنه وکړو چې هغوی د دغه کې اوس لکه ما لپاره کیپ ټاون بیخي جالبه و چې کیپ ټاون دغه دی. میکسیکو باره کې مې اورېدلي وو خو کیپ ټاون د ما لپاره بیخي جالبه و که نه. او تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو دې مملکتونو کې وئ یا یئ؟ کوم ګولې افغانانو سره خبرې کوي دوبي لګیا وي زموږ خپل وطن خو ټول نه هغه غیر قانوني لارو باندې چې میکسیکو ته ځي کوم افغان وروڼه به هلته یي که نه یا خویندې. نو ځکه هغوی نه پوښتنه کوو چې تاسو څه فکر کوئ چې د دنیا خطرناک ترینه مملکتونه یا د مړي چې چېرته ډېر زیات کېږي قتلونه کېږي هغه کوم یو دي؟ موږ هم خپل جوابونه به ټیک ټاک کې یا یوټیوب کې کولی شي راته ولیکئ کامنټونو کې. انستګرام او فیسبوک هم لرو هلته خو تر اوسه پورې شف هلته فعاله نه یو. هغلته هېڅ شی به لیکئ تر اوسه. خو هغه جوړوو ښه نوی قسمت لکه زه به اوس نوې کیسې ته راشم. اوکې چای زه مې ځان له چای اچوم. ښه چای به تر هغې یخېږي او زه به درته اوس کیسه شروع کړم. کلچې دې چېرته دي کلچې مې دا دي. تا خو راته نه دي راوړي خو خیر دا دي کوم ځای ته یې ونیسم. ښه کیسه شروع کوو. اپریل 1990 کال د شپې درې ملګري په یو موټر کې ناست دي او په یو ګرجن سړک باندې د خپل هوټل په لور روان دي. د ورایه معلومیږي چې سړک په سر باندې یو څه پراته دي. دوی اوله کې فکر کوي چې دا به کباړ وي او یا به یو څه د موټر نه خطا شوي. کله چې ورنږدې کېږي نو ګوري چې یو بوټ پروت دی. یو ملګری وایي چې یو بوټ د چا نه خطا شوی دی. خو چې موټر نور هم ورنږدې شي نو معلومیږي چې هغه نه کباړ دی بلکې د یو انسان وجود دی. دوی د موټر نه ښکته کېږي او ګوري چې یوه ښځه په سړک په سر باندې پرته ده او ویښتان او پښې او لاسونه یې خواره واره پراته دي. دوی دستي ځي خپل هوټل ته او زنګ وهي پولیسو ته. پولیس راځي او چې د حادثې ځای کې یو
د حادثې ځای ګوري او د حادثې ځای کې یو وړوکی رادیو، کوشکي، شیدې، ډوډۍ، اوړه او دوه بوتله ډاکټر پیپر را پیدا کوي او د سړک په سر باندې د موټر ماتې شیشې پرتې دي. پولیس دا جنۍ اخلي او نږدې روغتون ته بیایي. دا جلکۍ لا ژوندۍ ده خو بېهوشه ده. د سره هیڅ شناختی کارت نشته چې پولیس پوه شي چې دا د کوم ځای نه ده او یا نوم څه ده. او ډاکټران او پولیس وایي چې دا د یو لکه موټر چې ویلې وي زخمی شوې ده. خو د دې په وجود باندې هیڅ داسې نښې نه راښکاري یا زخمونه چې وینه ورنه تله شوي یا کوم ځای سر مات شوی هیڅ داسې زخمونه نشته ده. د دې په وجود باندې البته پخوانی زخمونه راښکاري لکه شنه چاپونه په ملیا باندې په ستوني کې شنه داغونه معلومي. دا جلکۍ کله کله په هوش باندې رڅي او چغې وایي ډیډي ډیډي. په بله ورځ یو سړی راځي او وایي چې دا زما ښځه ده او نوم یې ټونیا هیوز ده او د خپله کلارنس هیوز نومیږي. ډاکټران ورته وایي چې ته تشویش مه کوه، ټونیا ښه کیږي. کله چې دا خبره اوري نو دا سم حیرانه پاتې کیږي، لکه نه خوشحالي ښیي او نه خفګان ښیي. د زی او د یو نرس نه یو ورقه او یو کاغذ غواړي او کله چې ورته هغه نرس یو ورقه او یو کاغذ ورکوي نو دا بیرته خپل ښځې اتاق ته راځي او ورته وایي چې تاسو یو څو دقیقو دپاره وځئ، زه غواړم د خپلې ښځې سره مې تنها پاتې شم، تنها ورسره کیسې وکړم. کله چې ټول ډاکټران او نرسان د کوټې نه وځي دا په دې ورقه باندې لیکي چې دې اتاق ته مه راځئ او دا ورقه باندې په دروازه باندې لګوي. څو دقیقې وروسته ډاکټران بیرته د اتاق ته راځي او ګوري چې ټونیا مړه ده. اوکې، سړی کوټې کې دی او هغې نه بعد ښځه مړه ده. یو څو دقیقې وروسته هغه مړه ده. معنا دا دی هغه سړی مړ کړې ده. هیڅ داسې شاهد دی یا داسې سند نشته دی چې هغه د سړي مړه کړي. لکه پولیسان او ډاکټران وایي چې د دې مرګ یو حادثه ده او لکه د ټکر د لاسه چې دا وه د هغې د لاسه مړه شوې ده، نو په ده باندې هیڅ ثبوت هیڅ شی هم نه کېږي. د دې سړي ته $18,000 د بیمې د خوا نه ورکول کېږي ځکه د هغه ښځه مړه شوې ده او لکه یې د قانوني حق رسي چې دا د پیسې واخلي. یا اوس دې کې غلطي کومه ده؟ دا خو نورمالې خبرې دي. دې باره کې د منګه کیسه ده. په خیر راغلی د منګه نهم قسمت ته او منګه اوس نن دې باره کې خبرې کوو چې څوک ده دا جلکۍ ټونیا او ویلې دا د سړک په سر باندې پرته وه او ویلې دا سړی دی. نهم قسمت هم دی؟ او نهم قسمت دی. لسم قسمت به ډېر خاص دی. اته به یو ښایسته کیسه به وکړو. ښه، لکه څنګه مې چې وویلې هغه له $18,000 میلاویږي او کله چې د ټونیا ملګري د خبرې نه خبره شي چې د دوی ملګرې ټونیا مړه شوې ده نو هغوی د دستي کوشش کوي چې د هغې مور له زنګ ووهي او مور نه یې پوښتنه وکړي. نو د ټلیفون کتاب راخلي او د هغې مور له زنګ ووهي چې د ټونیا لکه د هیوز کورنۍ نوم باندې یو فامیل را پیدا کوي او هغې ښځې ته زنګ ووهي، هغې نه پوښتنه کوي چې دغسې ته د ټونیا هیوز په نوم باندې یو لور لرې؟ هغه وایي چې و زه لور لرمه خو لرله مې نه لرله مې ځکه چې هغه په 18 میاشتنۍ کې مړه شوې ده. د ملګرو یې ځکه هغې مور ته زنګ وویلو ځکه دوی غوښتل چې د ټونیا دپاره یو جنازه جوړه کړي، لکه هغه ښخولو پلان یې ونیسي چې ښخه یې کړي او مراسم یې برابر کړي ځکه د هغې میړه ته نه هم د $18,000 یې واخیستل او مراسم هیڅ شی هم نور ونه کړل. د دې یو ملګرې ده، د ټونیا یو ملګرې ده، نو ځکه دوی اوله کې به کوشش کوي چې ټونیا همداسې ښخه کړي بغیر د کوم دغه نه کورني نوم نه یا بغیر د دغه نه، ځکه دوی اوس نه پوهېږي چې ښه ټونیا هیوز هغه چې مور نه ده نو دا څوک ده، لکه دا کېدلی شي هیڅ لکه هر څه شي کې سوالونه دي ورته نه پوهېږي چې څوک ده. نو ځکه دا ښځه ټونیا همداسې ښخوي او په قبر باندې تنها لیکي ټونیا بغیر د کوم تاریخ د تولد نه یا د هر څه نه تنها ټونیا لیکي.
د دوی د تانیا یوه ملګرې ده چې هغه د هغې سره کار کې یو ځای ورسره کار کولو. هغه چې خبره شي نو هغه د هغې اول فکر دې ته شي چې د تانیا خو یو 2 کلن زوی دی مایکل او هغه په تانیا باندې سم ډېر ګران و. نو دا ښه نه دی چې هغه د کلارنس سره واوسیږي. نو دستي هغه د ماشومانو د سرپرست دفتر ته زنګ وهي او ورته وایي چې دغسې تانیا هر پیره د خپل سړي نه به ډارېدله کلارنس نه او کلارنس به کله کله ویل هم کول. نو ښه دا ده چې 2 کلن مایکل باید د هغې سره پاتې نشي او تاسو یې ورنه واخلئ. دې وخت کې د ماشومانو د سرپرست لکه د بې سرپرسته ماشومانو دفتر کوم ماشومان چې مور و پلار نه لري یا سرپرست یې نه وي دا دفتر ورباندې پام کوي. نو هغه دستي راځي او دا ماشوم د دوی نه اخلي. کله چې دا ماشوم د ده نه واخلي نو دا ډېر دغه کېږي په غوسه کېږي دا وایي چې ماله مې باید خپل زوی راکړئ دا زما زوی دی او دا زما قانوني حق دی. خو عریضې وي دا شی وي هغه شی وي ټوله ورځ همدا د پولیسو او د محکمې چکرې وي. دا د ماشومانو د بې سرپرستۍ دفتر چې دی هغه دا ماشوم مایکل اخلي میرله او ارنسټ ته یې هغوی داسې فرزندي ورته ورکوي. نو کله چې فرزندي ورکړي هغه دواړه مور و پلار اوله کې د دې ماشوم سره لږ تکلیف لري ځکه دا ماشوم مایکل چې دی دا اوله کې ډېره سختۍ کې غټ شوی یا اوله کې سر په دیوال باندې وهي بې ځایه بې ځایه ټوله ورځ کوکا کولا چیکي. نو خو دوی ډېر زیات زحمت ورسره تیروي او ورو ورو دا وړکې نورمال لیونی دی وښایه. ورو ورو په وخت تېرېدلو سره دا وړکې نورمال حالت ته راځي او نور سم خوشحالېږي چې کله دا نورمال حالت ته راشي. نو کله چې بیا دې وختونو کې کلارنس دې وخت کې اوس هم عریضې کوي چې باید ما زوی ماله راکړئ او زه مې باید خپل زوی وګورم. نو کله چې بیا هم کلارنس راځي د دوی کور ته او غواړي مایکل وګوري مایکل ځي د یو کلاویر شاته یا د المارۍ شاته پټېږي او وایي چې دا خرابه سړی دی زه نه غواړم د سره وګورم او ځان ورنه پټوي. نو حتی یو ځل کلارنس دونه دې حد ته رسیږي چې هغه عریضه کوي چې دا میرله او ارنسټ چې دي دا فرزندي مور و پلار دوی اجازه نه لري چې په مایکل باندې ویښتان غوڅ کړي. محکمه ورته په ډېرو شیانو کې دته قانوني حقونه هم ورکوي وایي چې اوکې ته پلار یې ته اجازه لرې که نه ډېر شیانو اجازه لرې. نو اخر ځل دا باید عریضه کوي او وایي چې ما زوی باید ماله راکړي هغه ما دی او هغې دپاره دا په ښکاره باندې د ټولو مخکې لکه یو خط یې لیکلی او هغه خط لولي. زه یې خط تاسو ته لږ دلته لولمه. زما زوی ته سزا ورکول کېږي صرف د دې دپاره چې هغه ما سره غواړي وګوري. په کوټه کې ایساریږي لوبو شیان ورنه اخیستل کېږي. موږ اجازه نه لرو چې ماشومان له خپلو کورنیو نه جدا کړو. هغه پاملرنه چې ما باید په خپل زوی باندې کړې وی کله چې د ما ښځه مړه وه ما ونه شوه کولی. موږ باید دا له یاده ونه باسو چې خرابه کورنۍ مجرمین لویوي. د دې دپاره زه درخواست کوم چې د ما ماشوم باید ماله راکړئ. نو دا خط په محکمه کې لولي او ټول خلک دته اوله کې لکه خلک وایي چې وله دا حق په جانبه دی داسې پلار دی خپل زوی ته او دغه دی او دولت ورنه زوی اخیستلی دی. خو دا د ماشومانو د بې سرپرستۍ دفتر چې هغه وایي چې ښه صحیح ده چې د خپل ماشوم خو وایي چې نه غواړي ډارېږي ورنه به ویلې ماشوم لا دا ماشوم خو دې وخت کې 4 کلن دی. خبره 4 کاله ماشوم چې خپل پلار نه ډارېږي بیا خو اجازه نه لري 4 نه 6 کاله وبخه ماشوم خو دا وایي چې نه دغه کورنۍ د فرزندي مور و پلار چې دي دوی امام زوی باندې ظلم کوي دوی او د ویښتانو کمولو کیسه هم چې دوی وایي چې دا ویښتان ورباندې په زور ویښتان ورنه کش کوي ویښتان په زور ورباندې کموي ځکه اجازه دوی نه لري چې ویښتان ورباندې کم کړي. د ماشومانو بې سرپرستۍ دفتر ورته وایي
چې ښه صحیح ده که دا یې تا ماشوم وي نو ته دې لپاره چې موږ هر څه صحیح وکړو ته لاړ شه یو ډي ان اے ټیسټ وکړه چې ته د دې ماشوم پلار یې که نه یې. کله چې هغه دا ټیسټ کوي ټیسټ کې معلومیږي چې هغه نه تنها د مایکل پلار نه دی بلکې هغه سره هیڅ د وینې رابطه لکه د وینې ګروپ یې هم ورسره یو شی نه دی هیڅ شی هم ورسره یو شی نه دی. بدرنګه. نو د دې د لاسه هغه ټول هغه حقوق چې مخکې ورته محکمې ورکړي وو د پلار کېدلو په دغه باندې هغه ټول ورنه اخلي او ماشوم زیاتیږي لکه دا پروسه لږه پاتې وي چې دا ماشوم د فرزندي مور و پلار ته یې ورکړي. په 12 د سپتمبر 1994 کال کې میرلي ګوري چې د هغې نه یو 2-3 ورځې مخکې یو ټرک د دوی داسې یو غټ موټر د دوی د کور شاوخوا ته روان وي او هغه سړی چې په موټر کې ناست وي هغه ټوله ورځ میرلي ته د کړکۍ نه ګوري. میرلي مهم. په 100% پوهیږي چې دا کلارنس دی. هغه د ماشومانو بې سرپرسته لکه هغه دفتر ته زنګ وهي او ورته وایي چې داسې کلارنس د ما کور شاوخوا ته دا څو ورځې ګرځي راګرځي او موټر کې تاویږي راتاویږي او ټوله ورځ دلته ولاړ دی. نو هغه ورته وایي هغه دفتر والا ورته وایي چې ته لکه هسې فکر داسې فکر دا تا فکر دی لکه ته وام ویلی وام دروغ دی ویلي. او دروغ یا تا وام دی هغلته هېڅوک هم نشته دی په کار دی نه چې تشویش وکړي. نو دې ته راڅو 12 د سپتمبر 1994 کال نورماله ورځ ده. مایکل هر څه به 1 بجې راجګېږي کالي اغوندي مکتب ته ځان تیاروي. نو په دې ورځ باندې هم دا راجګېږي ماړۍ خوري کالي ځان مور یې تیار کړي او مکتب کې بکسې کې ورته ښایسته کوتۍ جوړه کړي د ماړۍ دپاره شیانو دپاره او نور مور یې ورته پرې په کړکۍ کې درېږي او دا د زینو نه کښته کېږي او لاندې په دې وړکۍ لاره باندې هلته هغه د مکتب بس راځي زیړ بس دی او هغې ته درېږي چې هغې کې وخیږي. مهم. نو په دې ورځ باندې هم همدغه کیسه کېږي مایکل څي او کله مکتب کې ناست دی چې د 8 بجو شاوخوا ده او خپلې معلمې له غېږ نیولی دی چې درس ورځ شروع شي. مهم. 9 بجو شاوخوا کې کلارنس د مایکل مکتب ته داخليږي او غواړي د هغه د مدیر سره وګوري. کله د هغه مدیر د مکتب مدیر په یو بل چا سره وخت لري نو ورته وایي ته باندې صبر وکړه زه راځمه. چې کله هغه بل نفر د دفتر نه راوځي نو دا دفتر ته ورننوځي او تومانچه ورته راوباسي او دته یې نیسي او ورته وایي چې ما اوس 4 ساعته ماتم کړی دی زه د هر څه نه تېر یم لکه زه نه چې شی د بایللو دپاره لرم او څه د ګټلو دپاره نو ځکه درته وایم چې دې پاره چې ته مړ نه شې او نور خلک مړه نه شي نو چې شی چې زه درته وایم هغه کار وکړه. د ښه اوس هغه لیونی پلار چې نه ده هغه اوس مکتب له لاړو او پرنسپل تمانچه نیسي ورته ولې وایي شته ورنه غواړي د ماشوم نه چې پلار یې نه ده. پرنسپل ته وایي چې لکه مکتب مدیر ته وایي چې زه مې غواړم خپل زوی که دنیا هر شی وایي چې هغه یې ما زوی نه دی خو هغه یې ما زوی دی زه مې خپل زوی غواړم بیرته او دې دپاره چې ته مړ نه شې او نور خلک مړه نه شي نو ما زه چې درته څه وایم هغه وکړه. نو ورته وایي چې مایکل په کوم صنف کې دی نو مکتب مدیر ورته معلومات راوباسي چې په هغه په کوم صنف کې دی او چیرته دی. ښه ورته وایي ډاریږي. او هغه سم ډیر ډارېدلو. نو مکتب مدیر سره یو ځای ځي او تومانچه یې ورته شاته نیولې ده. هغه ورته وایي چې لاړ شه او د هغه صنف ته او ورته وایي چې مایکل راوباسه مایکل له غږ وکړه. مایکل چې کله راوځي او دته ګوري نو هغه سم ډیر ډارېږي پوهېږي چې دلته یو څه خبره ده لکه همداسې خو ما پسې نه راځي که نه اجازه هم نه لري چې همداسې راپسې راشي. دوی ځي او دا د مکتب مدیر ته وایي چې اوس د خپل موټر مخې ته خواته لاړ شه او خپل موټر کې دې کښېنه. کله چې هغه خپل موټر کې کښېني مکتب مدیر باید موټر وچلوي دی په څنګ کې کښېني موټروان څنګ کې کښېني او مایکل شاته کښېني او هغه په سترګو کې دا ډار لیدل کېږي چې سم غونج ناست دی او بکسه نه غېږه چاپېره کړې دي سم خپه ناست دی داسې چې اوس به څه کېږي. نو کلارنس مدیر ته شله ده چې ته باید یو ځنګل خواته روان شي. ځنګل ته چې لاړ شي ډېر دننه ځنګل کې موټر ورته وایي ودروه. کله چې موټر ودرېږي نو دا مدیر ته وایي چې ته راښکته شه. چې هغه راښکته شي نو رادیو سم په جګ اواز باندې چالانوي او مایکل ته وایي چې ته همدلته موټر کې پاتې شه موږ دلته یو سپی ځنګل کې ګورو. دا او
دا ځي د مدیر سره ډېر لرې ځي او هلته پلستر راخلي او مدیر د یو ونې نه یې تړي، لاسونه یې ورته تړي او خوله یې ورته تړي. په پلستر ورباندې کښېږدي او ورته وایي چې زه 2 ساعته وروسته تا ته کومک رالېږمه، خو کومک یې ورته راونه لېږلو او واه! بېرته نور ورنه ځي او مړ هماغه شو؟ نه، هغه یې هماغه لرې ځای کې پرېښولو او ورنه روان شولو. اهم. کله چې ورنه لاړلو نو دا مدیر دونه ډارېدلو چې هغه دونه خیلی شوی دی چې دې خیلو د لاسه هغه پلستر خلاصیږي او بیا 2 ساعته وروسته چې کله هغه پلستر خلاص شي او هغه نور چیغې وهي خلکو ته چې کومک غواړي، 2 ساعته وروسته یې یو څوک راپیدا کوي او د سره کومک کوي او دا بیا ځي هلته پولیسو ته وایي چې دغسې مایکل یې تښتولی دی. اهم. نو په دې ځای کې اصلي کې دونه خلک نه پټېږي. دا اوکلاهوما دی، دا کوم ځای کې چې اوس موږ دا کیسه روانه ده، دا اهم. خبرې چې کوو. اوکلاهوما کې دونه ماشومان یا دونه خلکو انسانانو غلیاګانې دونه نه کېږي. نو دې اهم. کیسې نه چې کله خلک پولیس خبر شي، اف بی آی خبره شي، نو هغوی ډېر زیات د بوج لاندې هغوی باید دا کیسه راپیدا کړي. تقریبا 40 ساعتونو کې دا عمومي دغه دی چې 40 ساعتونو کې چې څوک پټ کړي هغه باید راپیدا کړي، ځکه 40 ساعتونو نه وروسته امکانات ډېر لږ دي چې هغه انسان ژوندی وي یا ماشوم ژوندی راپیدا شي. اهم. نو د دې د خاطره اف بی آی سم ډېر کوشش کوي چې مایکل او د هغه پلار راپیدا کړي. خو د دې نه مخکې چې هغوی پسې سم ډېر وګرځېږي، هغه هم روان دي. د دې په څنګ کې دوی کوشش کوي چې دا پلار یې صحیح وګوري چې دا څوک دی او کله چې پلار نوم یې تر اوسه پورې کلارنس دی. اهم. کله چې دوی صحیح معلومات راپیدا کړي، پلار یې مخکې نه معلومات یې نه اخیستل. مخکې نه خو داسې کیسه نه وه معلومه چې هغه کلارنس نه وي. آه. اوس پوه شوله چې اوس د زوی سره یو ځای اوس یې دا کیسه دغه کړله چې ویې کتل دا خو کلارنس نه نومیږي. د باره کې چې څه معلومات تر اوسه پورې موږ سره موجود دي، دا ټول غلط معلومات دي. ځکه د په څو شناخته کارتونو یا د څو ځله خپل نوم بدل کړی دی او په دوکه باندې ډېر غلط کارونه کړي دي. د 1915 نه تر 1988 پورې یعنې 3 کاله دا ټرنټن بي ډیویس نومېدلو. اهم. 1980 کې په کنټکي ته یې کډه ویوړله، هغلته وارن مارشل نومېدلو اهم. او په 1989 کې تولسا ته راغللو. تولسا ته دا اوس چې د تانیا او د کور و هلته او اهم. هغلته یې په خپل ځان باندې کلارنس هیوز نوم کېښو او واده یې وکړلو. واه! نو اف بی آی ګوري چې ښایي د اصلي نوم څه شی شولو، ځکه د ښځې مرګ کې ده ته $18,000 ورکړل. هغې $18,000 باید داسې ورکړي وای چې هغې کې ده یو باید نمبر یې ورکړی وای خپل، لکه د بیمې نمبر یې ورکړی وای او هغه بیمې نمبر چې کله دوی ګوري چې هغه لکه هغه بیمه د چا په نوم وه او څه رقم ته وه، نو چې کله ګوري هغلته نوم راوباسي فرانکلن ډیلانو فلوید. دا د ده اصلي نوم دی. لکه کلارنس نه نومیږي، فرانکلن اهم. ډیلانو فلوید نومیږي. او د دې په څنګ کې هغوی نور هم اف بی آی معلومات کوي چې دا یو سم مجرم دی او ډېر کلونه یې په زندان کې هم تیر کړي دي. په 1962 کال کې هغه یو 4 کلنه جلکۍ پټوي او په هغې باندې تجاوز کوي. د لاسه هغه په امریکا کې په انټرنیټ کې په پیدوفیل یو رقم ته مریضي ده چې هغې کې خلک ماشومان یې خوښیږي یا ماشومانو سره مینه کوي، ماشومانو باندې جنسي تیری کوي، نو د پیدوفیل په نوم باندې ثبتیږي. په 1963 کال کې یو بانک نه غلا کوي. 1973 کال کې یو ښځې باندې حمله کوي چې د دې د لاسه باید دا د باندې عریضه هم کېږي او دا باید محکمې ته لاړ شي، خو دا یې محکمې ته نه ځي او تښتي او تر دغه وخته پورې په تېښته دی. یعنې تقریبا 20 کاله 19 کاله دا په تېښته باندې و تر اوسه پورې. اوومه ورځ د تېښتې ځکه یې ده هم درک نشته دی، مایکل هم درک نشته دی. یو پولیس راځي دفتر ته راننوځي او یو عکس یې لاس کې دی. هغې عکس کې ګوري او خپل ملګري ته یې ښیي چې وګوره دا د ده لور ده. هغې کې موږ به اوس د کلارنس ته لور ده. و
منګه به اوس د هغه کلارنس ته نوم خپل اصلي نوم به یې ورته اخلو، فرانکلن به ورته وایو. فرانکلن چې دی د یو جلکۍ سره وړکۍ جلکۍ سره یې په غېږ کې ناسته ده او دا عکس اف بي آی ته په لاس باندې ورځي لکه هغه ملګری ګوري. نو چې ګوري د عکس کې یو شپږ کلنه جلکۍ د ده په غېږ کې ناسته ده. دوی وایي چې ښه دا د ده لور شوله، خو چې څونه یې چې ګوري د تونیا د عکسونو سره یې پرتله کړي، دا جلکۍ بل څوک نه ده، دا جلکۍ تونیا ده. خو تانیا یې ښځه ده. لکه ته کېدلی شي وروسته خپل لور سره واده کړی. دا خو اجازه نشته. دا چې دونه غټ مجرم ده، ډېر شیانو اجازه یې شته ده، د ځان له ډېرو شیانو اجازه ورکړې وه. خپل لور سره واده کړی او غلې کېنه. راځو کیسې ته چې کیسه کې اصلي بیا څه شی کېږي. اوس به زه درته ټول شیان نه وایم. دا وړکۍ جلکۍ تانیا ده چې د ده په غېږ کې ناسته ده، چې اوس د دې ښځې په نوم باندې ثبت ده. په دې وخت کې دا خبرونه دا شیونه په ټلویزیون کې هم راښکاره کوي او د دې ښځې باره کې د تانیا باره کې سم ډېر معلومات ورکوي. دې وخت کې د جیني مور هغې ته زنګ وهي او ورته وایي چې جیني د تا ملګرې ټوله ورځ په ټلویزیون کې ده او هغې باره کې خبرې کوي، خو هغه د عجیبه نوم ورته اخلي، تانیا نوم ورته ټوله ورځ اخلي. نو جیني سمه خوشحالېږي. جیني وایي چې هغه انټرویو ورکوي چې مشهوره شوې ده، څه کیسه شوې ده. نو مور یې ورته وایي چې نه هغه مړه شوې ده. او لکه د تانیا ورته ویلو و خبره باندې پوه شولې ورباندې. جیني چې دا د تانیا یو پخوانی ملګری وه، د مکتب د وختونو ملګری وه. نو په ډېر وخت یو بل سره ونه لیدل، جدا شوي وو یو بل نه، ځکه اوس داسې تعجب کې شوله چې څنګه مشهوره شوې ده، که څه کیسه وه چې د انټرویو ورکوله. د تانیا اصلي نوم چې دی هغه اصلي شیرن نومیږي. نو دا چې کله جیني چې دا شیونه په خبرونو کې واوري، دستي اف بي آی ته زنګ وهي او ورته وایي چې دا د ما د مکتب پخوانی ملګری وه او موږ یو ځای مکتب ته تللو او دا دونه ډېره تکړه وه لکه ایکوی 130 وه. موږ لږ تیر قسمت کې وویلې چې د نورمالو انسانانو تقریبا ایکو 100 وي که نه، د 114 نه انسان نابغه بلل کېږي. نو د دې 130 وه او دوی غوښتل چې فضایي چارو کې فضایي انجینره شي او د دې دپاره ډېر سکالرشپونه هم ورته راغلل، ډېر کومکونه هم ورسره وشول، ځکه دا هغونه لایقه وه په مکتب کې. او اصلي نوم یې شیرن مارشل و. ښه راتلونکې لرله او ویلې اوس مړه ده. صبر وکړه که نه، کیسې ته خو اول غېږ ونیسه که نه. نو ورو لګوي په خوند باندې. نو کله چې دې ته سکالرشپ راشي، دا نو سمه ډېره خوشحاله یې وایي چې زه غواړم کالج ته لاړه شم، پوهنتون ووایم او انجینره شم او غواړم ډېره ترقي نور هم وکړم. په ډېر لږ عمر کې تقریبا داسې 14-15 کالو وي چې دا د یو ماشوم ایدې په خېټه کېږي او دا ماشوم پلار یې دا مجبوروي چې هغه ماشوم باید دا فرزندي ورکړي، یو بل چاته یې ورکړي. جیني کیسه کوي چې یو ورځ زه د دوی کره لاړم، ټولو خلکو به فکر کولو چې تانیا څونه خوشحاله ده، پلار یې ورباندې سم ډېر پام کوي، مور یې نشته ده. مور یې تانیا هرپیره جیني ته کیسه کوله چې مور مې موټر ویلی ده او موټر وویلل او هغې د لاسه مړه شوله او دا پلار یې تکې تنها دی او داسې لور غټوي او لور یې دونه لایقه ده. جیني د دوی کور ته ورځي او تانیا ورته خپل کالي ښیي چې پلار یې ورته اخیستلي دي او هغه کالي نورمال کالي نه وي، هغه ټول لکه ښایسته سینه بندونه او نیکرونه وي. نو دې وخت کې جیني وایي چې زه لږه خجالته شولم چې څنګه یو پلار خپلې لور ته په دې شکل کې دا رقم کالي اخلي که نه. په دې دقیقه کې چې دوی غواړي دا کالي ټیسټ کړي او تانیا ورته وایي چې راځه وګورو چې څه رقم راښکاري. دې دقیقه کې د تانیا پلار لکه فرانکلن راننوځي او تومانچه یې په لاس کې ده او جنکیانې کوټې کې دی او دا تومانچې کې ننوځي او تومانچې سره راننوځي او جیني ته وایي چې په
په ځمکه باندې څمله، هغه په ځمکه باندې څملې او ورته وایي چې سر د هغې طرف ته کړه او سر چې کله هغه هغې طرف ته کړي نو خپلې لور باندې دا جنسي تېری کوي. د کله چې د خپلې لور تانیا باندې جنسي تېری کوي او کله مرګري چې مخکې. ملګرې مخکې او هغې له وایي چې ته غږ د خولې نه ونه باسې. نو کله چې دا کیسه خلاصه شي پلار یې نور وځي د کوټې نه، فرانکلن د کوټې نه وځي، دوی دواړه تنها پاتې کېږي. په سبا باندې دوی دواړه نور هېڅ خبرې نه کوي، جیني او تانیا نور دې باره کې هېڅ خبرې نه کوي. په سبا باندې تانیا راځي او جیني ته وایي چې یا د ما پلار کله کله داسې شیونه کوي او پرون هم دا شی وکړلو، خو خیر د دې باره کې موږ زه نه غواړم چې هېڅکله نور ته هم خبرې وکړې او زه هم خبرې وکړم. زه غواړم چې لکه دا کیسه بیخي موږ ترمنځ ختمه شي. واه. دوی کډه کوي څي اریزونا ته هغلته د دې ښځې د تانیا چې د مایکل یې پیدا کېږي، لکه د خپل پلار نه یې نه راپیدا کېږي، د یو بل سړي نه یو بل سړی پیژني او د هغې نه یې یو زوی راپیدا کېږي. مهم. نو مایکل په اریزونا کې راپیدا کېږي، د هغې نه وروسته دوی ټمپا ته کډه کوي او هلته پلار یې شله کېږي چې دا باید د سټریپر په دغه کې لکه شخصي دغه کې چې ګډیدا کوي، کلپونو کې چې ګډیداګانې کوي، د رقاصې په حیث باندې باید کار وکړي. نو خپل پلار دا ټول کار لور ته ټول او شیان دا کیسه نورم بدیږي، دې ته غوږ وسونیسه دا نورم بدیږي. د دله نور پلار نوم نه کېږدو ښه. او نو دې وخت کې په دې ځای کې دوی لکه د دې نوم هم بدلوي. دا نوم د شیرن نه دا تانیا نومیږي او دوی دواړه واده کوي. ولې؟ دې ته اخره کې راځو که نه. زه درته دا ټول شی نه وایم، ته ډېر سوالونه لرې، دا ټول سوالونه ځوابونه دې درته وایم. کیسه ورته کوي. وایي د ټولو سوالونو ځوابونه دې درته اخره کې در کومه. نو د کار په ځای کې چې دا د رقاصې په حیث باندې کار کوي، دا یو بله جلکۍ پیژني، د دې نوم شیرل ان کومیسو دی. ښه، د دې نوم ځان سره ولیکه، د دې نوم وروسته ډېر مهم کېږي. دا پیژني او دا د دې ډېره کلکه ملګري کېږي، د تانیا کلکه ملګري کېږي. شیرل د یو څونه وخت لپاره راځي او د دوی کره کډه راوړي، د فرانکلن کره او د تانیا کره. او کله چې دوی کره کډه راوړي نو یو څونه وخت د دې د پلار سره لږه همداسې رابطه مو ورسره لري که نه، دغه رابطه ورسره لري او د پلار یې چې دی هره پیره د دوی نه ویډیوګانې کوي، داسې خرابه ویډیوګانې ورنه کوي او ویل ټکول هم ورته ډېر زیات ورکوي. نو دې وخت کې د دې دغه مورې چې ده دا بیا ماشومې په خېټه کېږي او هغه ماشوم دا بیا دا تانیا چې ده که نه، دا بیا ماشومې درېیم ماشومې په خېټه کېږي او دا ماشومې پلار بیا مجبوروي چې دا دغه له ورکړي، فرزندي ورکړي. تر اوسه پورې ته هم فکر کوو چې هغه پلار ده که نه؟ ده که نه، فکر خو کوم لګی ټوله ورځ چې پلار یې دی. اوس کیسه معلومیږي چې دا یې پلار نه دی. بیا دا څوک شو؟ پوهېږې، ځکه شیرن چې وه هغه چې کله مړه شوله هغه د 20 کالو وه. دا ټول اف بی آی اوس راوباسي دا معلومات. هغه تقریبا د 20 کالو وه، یعنې دا باید پیدا شوي 1989 یا 1990 کال کې دا پیدا شوي که نه، ځکه موږ 1990 کال نه اوس کیسه شروع کړله. خو فلوید چې و، فلوید د 1983 نه تر 1983 پورې په زندان کې و. لکه د هغه لور خو نشي کېدلی. یو کېدای شي زندان کې د 89 نه چې تر یا خو کېدای شي ملګري زندان ته ورته راغلی. نه د هغې نه و، ځکه ورسره مایکل هم بیا هېڅ ورسره د ډي ان اس او دغه یې نه لرلو. نو هغه هېڅ امکان نه لري چې دا په زندان کې د هغه دا لور پیدا شي که نه. نو دې دپاره اوس دا ثابته شوله چې دغه فرانکلن فلوید چې کوم دی که نه پلار یې، دا د ده لکه دی پلار نه دی، یعنې دا یو وخت کې پټه شوې وه، دا یم لکه چې کېدلی شي راتښتولي. خو ودرېږه دې باره کې زه اوس درته ویمه. ده اوله کې دا خپل وړکۍ لور باندې لکه ځکه هغه عکس مې چې درته وښودلو، اوله کې لور په نوم باندې او بیا وروسته یې ورسره واده وکړو، د ښځې په نوم باندې مشهوره وه. نو دې وخت کې اف بی آی دا فکر کوي چې ښه
فلوید د فرانکلن چې دی کنه د تر اوسه پورې اره پیره چې خپل نوم یې بدل کړی دی دې ځای کې چې لږ طبیعت یې خراب شي یا پولیسان ورپسې ګرځي چې هغه بل ځای کې چې کوم نوم آیډنټیټي لري کنه هغلته چې لږ خراب شي بیا دې بل ځای ته ځي نو دوی وایي چې ښه صحیح ده دا څو نومونه مې چې مخکې واخیسته کوم نومونه چې ده بدل کړي دي راځه ده وڅارو دوی پسې وګرځېږو چې دا اوس څه کوي او رښتیا هم همدغه کیسه کېږي وارن مارشل په نوم باندې یو سړی غواړي خپل لایسنس وخت اوږد کړي او کله چې دوی د خپل لایسنس وخت اوږدوي لایسنس ورکوي نو بیا ده ته دا لایسنس یو نفر کور ته راوړي او هغه نفر اصلي کې نورمال نفر نه وي هغه د اف بی آی نفر وي او د دې د لاسه یې راپیدا کوي او دا نیول کېږي خو مایکل هیڅ درک نشته مایکل ورسره نه دی تنها هم دا سړی نیسي مایکل چی شو به مایکل معلومات تر اوسه پورې هیچاته هم نشته دی دا وایي د نه پولیس پوښتنه کوي چې مایکل چی شولو او دا ورته وایي چې مایکل ژوندی دی او مایکل مې یو پیسه داره کورنۍ ته ور کړی دی او ښه ژوند لري او لکه تاسو ته یې ادرس نه ښیم خو اف بی آی پولیسان وایي چې موږ د اول نه فکر کولو او کوي چې مایکل لکه پیسه داره سړی تا سره څه رابطه غواړي ولري مایکل ته دروغ وایي یعنی او دا د محکمه شروع کیږي محکمه چې کله شروع کیږي نو دا زندان دا محکمه کې وایي چې زوی ما وکیل نه ده په کار زه مې خپله دفاع په خپله کوم جینی دغه ته راغواړي جینی محکمې ته راغواړي او ورته وایي چې ته اوس شاهدي ګواهي ورکړه د په خلاف باندې نو جینی چې کله محکمه کې ولاړی دا رڅي او ورته وایي چې آیا تا خپل نظر دی لکه ته ما باره کې د خبرې کوي ځکه تا ته اف بی آی ما باره کې سمې بدې خبرې کړې دي او د میډیا ما باره کې سمې ډېرې بدې خبرې کړې رسنیو نو د دې د لاسه داسې سړي له پرېږدي چې بابت خبرې کوي او ته ځکه یې ما باره کې قانوني ټول لپاره یو شی دی که نه ځکه یې ما باره کې داسې بدې خبرې کوي هغه ورته سترګو کې ګوري او ورته وایي چې نه د دې یو شي د لاسه زه تا باره کې بدې خبرې نه کوم او شاهدي نه ورکوم زه تا باره کې بدې خبرې کوم ځکه کوم پلار خپلې لور ته د خوب کالي لکه سینه بندونه او نیکرونه اخلي او تجاوز ور باندې کوي لکه تا چې وکړلو ور باندې نو باوجود د دې نه چې هیڅ داسې صحیح ثبوت یا صحیح دغه نه دی معلوم که نه اوس مایکل نشته تونیا باره کې دا مجرم نشي بلل کېدلی بیا هم او داسې واړه ثبوتونه لري خو بیا هم محکمه د دې جانب مقابل لکه فرانکلن نه ګټي دا نورې ګټي ښار چا خبره دا محکمه ګټي نو دا د دې لپاره چې د سره تومانچه وه او د مکتب نه مایکل یې وتښتولو په 52 کالو باندې محکومه کیږي نو لږ وخت وروسته د موټر پولیس را پیدا کوي کله چې د موټر را پیدا کوي د موټر لاندې لوڅ عکسونه چسپ شوي دي لوڅ عکسونه پولیس را پیدا کوي کله چې هغه لوڅ عکسونه ګوري هغې کې ډېری لوڅ عکسونه د خپله د تانیا وه چې ماشومه وه او ډېری عکسونه د یو بلې ښځې دي چې هغه لکه سم ډېر لوڅ دي او سمه ډېره ویل شوې ده داسې ویل شوې ده چې پولیسو وایي چې موږ دا عکسونه د ده ویل هم چې وکتل نو موږ 100% وایو چې دا ښځه هیڅ امکان نه لري چې د دې ویلو نه بعد دا ژوندۍ پاتې شي نو دوی فلوریدا ته هغې وخت کې چې د فلوریدا کې ژوند کولو فلوریدا ته زنګ وهي او ورته وایي چې تاسو د نامعلومه کس په نوم باندې کومه ښځه دغه وخت کې مړه شوې ده پیژنئ دغه کوئ ځکه دوی هم نه پوهېږي چې دا څوک ده دا عکسونه یې چا دي کواری بیخي نه پیژندل کېږي پولیس چې خپل ارشیف کې ګوري نو د یو بلې جلکۍ نوم را پیدا کوي جین ډو 1 2 5 کیس لکه نامعلومه کیس ده او کله چې دوی دا ډي ان ای او هر څه سره پرتله کوي نو ګوري چې دا ښځه شیرل ان کومیسو وه هغه د تانیا ملګرې مخکې مړه ده دا یې مړه کړې وه نو پولیسو ته اوس دا سم صحیح په لاس ورځي او د باندې بیا عریضه کوي چې د قتل په جرم کې د باندې لکه د ته سزا واورول شي او د رښتیا هم په مرګ په سزا باندې محکومه کیږي او دغه کیږي څه ورته وایي تر اوسه پورې خپل مرګ سزا ته انتظار کوي چې اعدام یې کړي
ویله. او ډېر وخت وروسته دا به دغه ته وایي یو 2 دانې د اف بی آی ایجنټانو ته وایي چې مایکل مې په هماغې ورځ باندې موټر کې د شا خوا نه 2 ډزې په سر باندې مې وویشت او مړ مې کړم، وایي چې دا کیسه نوره خلاصه شي، ختمه شي. ویلې مړ کړو، ویلې پرېنښودلو؟ چې ایمان نشي د بل چا دې هم نه کېږي، لکه ما هېڅ نه اهم، غوښتلو چې هغه باید ژوندی پاتې شي. اهم، نو اوس راځو دې کیسې ته، بیا هم دا کیسه حل نه شوله چې تانیا اوس څوک وه که نه. مت بیابک چې دی هغه یو ژورنالیست دی او هغه یو کتاب دی د تانیا باره کې ولیکلو. هغه غوښتل چې د اهم، تانیا شخصیت او د تانیا لکه وی پیژني چې دا کوم ځای نه ده، څوک ده، کوم ځای نه راغلې وه، مور و پلار یې څوک دي. اهم، هغه دا کتاب ختم کړلو خو بیا هم پوی نه شو چې دا تانیا څوک وه، ځکه اهم، هېڅ معلومات یې ترلاسه نه کړل دې باره کې. نو ده ته ډېر ایمیلونه راتلل دې په هکله چې کیدلی شي دا به وي، کیدلی شي هغه، خو یو هم دونه ډېر کومک ونه کړلو. تر دې پورې چې 2005 کال کې دې ته یو ایمیل راځي او ورته وایي چې شیرل یا د تانیا د لور ډي ان اے به کومک وکولی شي دې کیس کې. اهم، نو دا سم حیرانه کېږي چې اوکې، لکه دا څه رقم کیسه شوله، د جلکۍ سره اهم، رابطه نیسي او دغه ورسره کوي، چې کله ټیسټونه کوي دغه کوي، هغې کې رښتیا معلومیږي چې دا د تانیا دریم ماشوم دی. دریم ماشوم یې یو اهم، لور وه، دا یې هغه فرزندي ور کړې وه، د دې نوم میګن و. اهم، میګن دی. میګن اوس دې کیس کې نه وې راغلله که نه، دا یې دې لور شوله. دغه سره خبرې کېږي چې تانیا اوس د کومه شوله یا تانیا څوک وه، اصلي نوم یې څه شی و که نه. دا فرانکلن چې دی دا کیسه کوي چې د یو وخت کې یوه ښځه د سینډي په نوم باندې یوه ښځه یې وپېژندله او هغې 3 لورګانې لرلې. اهم، او شیرن چې وه، لکه دا تانیا چې وه، دا یې تر ټولو مشره لور یې وه. د هغې پلار د ویتنام جګړې ته لاړ شي او مور یې دونه ښه ماشومانو باندې پام نه کوي. نو یو ورځ سم ډېر طوفان کېږي او سم ډېر بد حال جوړېږي. دوی کور چا خبره هر څه دړې وړې کېږي. نو مور یې ډېر په خفه حالت او په ډېر بد حالت دا سنډي چې کومه ده دا ځي کلیسا ته ځي، او کلیسا ته چې کله لاړ شي نو هلته دا فرانکلن ګوري. کله چې فرانکلن وګوري، فرانکلن ورته وایي چې هر څه به ښه شي، زه تا سره واده کومه او هر څه ښه کېږي او ته د تشویش مه کوه. دا د فرانکلن سره واده کوي او د واده نه یو څونه وخت وروسته سنډي باید زندان ته د 10 ورځو دپاره لاړه شي او دا 3 لورګانې د فرانکلن سره پاتې کېږي. اهم، کله چې دا 3 واړه لورګانې د فرانکلن سره پاتې شي نو بس ایسته فرانکلن 3 واړه لورګانې تښتوي او 2 دانې لورګانې وروسته فرزندي یو چاته ورکوي او دا مشره لور چې ده د دې نوم اصلي سوزن ده، سوزن مری سواکس. او دا ځان سره بیایي او د وړکتوب نه لکه هماغه اوله کې د لور په هغه باندې ځان سره غټوي او بیا وروسته ورسره واده کوي او لکه په دې نوم باندې. تر ټولو خفه خبره دا ده چې سوزن تر اخره پورې پوی نه شوله چې دا زما اصلي پلار نه دی، دا زما هغه په إمم، شفاخانه کې مې ورته ډیډي 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 لګیا وه او دا یې ځان سره لکه ساتي او ځان سره یې غټوي. جنسي تجاوز هم ورباندې کوي او نور ظلمونه هم ورباندې کوي. دا زموږ کیسه وه. دلته اوس زموږ کیسه نوره خلاصه شوه. اوس دې ته خپله سوالونه وکړه. هیچا هم اوس هیڅ شی هم نه دي ویلي چې نه پوهېږم، هغې خو کار هم کولی، هلته خو نورې ښځې به مې وې، هغو ورته نه ویله چې او یا هغو به فکر کوه مېړه یې دی که نه؟ هغوی ټولو فکر کولو چې دا یې مېړه دی، ځکه دا خپله نه پوهېدله چې دا یې دې ټول وخت کې فکر کولو چې دا مې پلار دی که نه، او هغوی فکر کوو مېړه هیڅ دی. چاته یوې هم نه دي ویلي چې دا مې پلار دی؟ هغه اولنۍ ملګرو ته خو یې ویلي وو، ده خو هغه وخت کې چې دې دغه شیرل کومیسو مې چې وویلې که نه، یاده مې چې کړله، کله چې هغه دا جلکۍ مړه کړله او هغه کور دوی چې کوم کور کې اوسېدل هغه کور یې بیخي والوځولو، لکه خپل ثبوتونه خپلې نښې پټې کړي، د دې د لاسه یې دا کور بیخي والوځولو، لکه کور ته یې اور واچولو او نور وتښتېدلو، د دې ایالت نه بیخي وتښتېدلو. کله چې هغه دې ایالت نه وتښتېدلو نو هغه وویلې چې اوکې اوس پولیس ما پسې ګرځي د یو وړکۍ ماشومې سره یا یوې ښځې سره
یوه لور او یو پلار ګوري پولیس. پوه شوې خبره باندې؟ پولیس یو لور او یو پلار پسې ګرځي. نو د دې دپاره راځه چې زه واده وکړمه. لکه بیا یو ښځې او مېړه پسې خو پولیس نه ګرځي. خلکو دغه چې دی هغوی مجرم پسې چې ګرځي هغه یو لور یو پلار دی. او چې کله زه واده وکړمه دغه نوم تانیا او کلارنس واخلم، تانیا هیوز او کلارنس هیوز، نو بیا منګه پسې نه ګرځي. نو دې د نوي ځي کې نوي کډی چې راوړې وه هغلته بیا وویلې چې دا مې میړه دی دغه مې دی. هغې ملګرې کیسه کوله چې دا به هر وخت کې راغله، یو ځل یې راغلی د مخ ټول شین و لکه په وجود باندې یې داسې او ستوني باندې یې داسې شنه شنه چاپونه و لکه ستوني نه چې چا نیولي. نو هغه ملګرې وویل چې ما دا ولیدلو. ما وویل چې دا سم سړی نه دی، دا تنها داسې نه چې دلته سټرس کوي او دلته داسې جنجالي کارونه کوي او جنګونه کوي، دا ویلم کوي او لکه کور کې ډېر هغې له ظالمه وی چې سړی دی. ته وګډېږه او بیا ته سټرس هم کوي ورته. و حتی یو وخت شروع شولو چې د شخصي سړیانو سره خبرې کولې چې لکه د خپله لورې چې کوم وه تانیا دا خرڅه کړي. لکه د شپې خبره به یو سړي سره وکړله، پیسه دار خلکو سره به یې خبرې کولې، پیسه دار نه خو څوک به چې کلب ته راتلل د شپې دپاره به یې خپله لور ورلېږله. داسې خرابه سړی و. او زندان خو کې دی. خو هغه دغه چې ویر کوي څه ورته وایي، دغه اخرنی دغه دریم ماشوم چې کله دا فرزندي ویر کوي، هغه کوم فامیل چې دا ماشوم فرزندي اخلي هغې مور کیسه کوي چې وایي اتاق کې موږ دواړه تنها وو او د تانیا چې کومه وه سوزن که نه اخره کې چې نوم آیډنټیټي معلومه شوه، هغه چې کله خپل ماشوم پیدا کړي او ماله یې راکړي وي، نو زه تر اوسه پورې دا پوښتنه ځان نه کوم چې ویلې دې ماته ونه وی چې زه داسې غټ مشکل کې یمه، ویلې دې ماله خپل مشکل یې ما سره دغه نه کړلو، دا ویلې داسې خفه وه مخ یې رانه واړه تنه یې ماشوم راکړلو نور هېڅ هم راته ونه ویلې. یا دا خو داسې غټه شوې وه که نه وړکینتوب نه داسې یو پلار سره، پلار نه خو سړي سره هغه چې څونه ډېر به و بدغون کوله. او لکه اختارونه یې ورته ورکول. نو او بل دغه شی هم رول لري چې د وړکینتوب نه داسې غټ شوی وي چې بل شی نه پېژنې که نه، نو بیا فکر کوي چې والله دا نورمال دی. خو زه تر اوسه پورې فکر کوم چې دا دونه لکه داسې تکړه جلکۍ وه، داسې هوښیاره وه، په هر څه پوهېدله، دغه کېدلی شي پلار به یې رښتیا هم ډېر زیات ظلم ورباندې کړی وي. څنګه داسې شیان ورسره کېدلی شي؟ خو بعضې کیسې داسې کېږي نو. نو کله چې د دې آیډنټیټي معلومه شي، دا شناخت معلوم شي چې دا داسې نومیږي او په کوم وخت کې پیدا شوې ده، نو بیا ورته سر نه د پولیس او د همکاران او دا خلکان چې دي دوی سر نه بیا ورته یو جنازې مراسم نیسي او د دې جنازه کوي او د دې په قبر باندې لیکي چې همدغه لور یې مړه سي او د سوزن پلار را پیدا کیږي. پلار یې سم پښیمانه وي، پلار یې وایي هغه اصلي پلار یې ویتنام جنګ ته چې لاړو، هغه وایي چې کاشکې ما هغې وخت کې خپل لور مې خپله کړې وی، خپلې لورګانې مې خپلې کړې وی، اوس به دا کیسه نه کېدله او زه ډېر پښیمانه یم. اوس غواړم چې د خپلې لمسۍ سره مې صحیح چلند وکړمه. نو هغه بس بیا جنازه کې پلار هم دی، د دې لور هم ده، ټول رڅي او دا همکاران هم ټول رڅي او په قبر باندې یې ورته سوزن ماري سواکس نوم لیکي او د دې هغه لور چې ده هغې ماشوم په خېټه باندې وي که نه، هغه وایي چې زه خپل زوی باندې مې چې زوی مې پیدا شو وړوکی مایکل نوم ورباندې کېږدمه، د خپل ورور په یاد باندې مې چې هېڅ مې لیدلی هم نه و، خو د هغه سره هېڅ ښه کار ونه شولو نو ځکه هغه باندې مایکل نوم کېږدمه. دا وه د موږ کیسه. خدای دې وکړي تاسو خوښه شوې. تر بیا پورې.